یو ورځ اعتکاف څومره ثواب دی د یو ورځ اعتکاف څومره ثواب دی وی ما د نبی کریم علیه السلام نه اورېدلي چې یو مؤمن مسلمان په اعتکاف کې کینی یو ورځ اله العالمین به د ده او د دوزخ جهنم په منځ کې 3 خندقونه پیدا کی او د هر خندق وسعت او لرېوالی به د مشرق نه تر مغربه پورې وي په یوه ورځ اعتکاف باندې دومره اجر ملاویږي دا نهم خصوصیت د میاشتې مبارکې د رمضان دی او لسم خصوصیت د میاشتې مبارکې رمضان هغه دا دی چې کله اخره شپه شي نو الله تبارک وتعالی ټول امت د محمد رسول الله ته مغفرت وکړي ټول پکې وبخي دا د رمضان د آخر شپې برکات دی نبی کریم علیه السلام او فرمیل په د آخر شپه الله ټول بخي صحابي ته پوښتنه وکړه یا رسول الله د آخري شپه د قدر ده چې په دې شپې بخي وای نه دا شپه د قدر نه ده نو ولې ټول بخي نبی کریم علیه السلام او فرمیل عادت دا دی چې کله یو انسان د چا څه مزدوري وکړي او د مزدورۍ نه فارغ شي د کار او د شغل او د هغه کار نه چې دی کوي فارغ شي نو په هغه ټیم کې صاحب د کار اجرت ورکوي چونکې مؤمنان زما امتیان د روژې نه فارغ شول نو دوی ته الله خپله مزدوري ورکوي او مزدوري د الله مغفرت او بخنه او جنت ته بیول دي نو آخري شپه کې دا خصوصیت دی الله به ټولو ته انشاءالله دا را په برخه کې رب کریم دی د دې خصوصیاتو د میاشتې مبارکې د رمضان نه موږ نه محروموي دا ما لس خصوصیات ستاسو د وړاندې بیان که الله تبارک وتعالی دې په خپل دربار کې قبول کړي وګرنه په میاشت رمضان کې ډېر زیات خصوصیات دي حدیثو کې راغلي دي خو علماء کرام نورم ډېر دي موږ هم ستړي ستومان یو د ورځې طرف نه درس او ترجمه یي بېګا د طرف نه ختم د قرآن نن دوه ډېرو نږدو ځینو ته زموږ علما شاګردان دي یو مې د تره زوی مولوي صاحب عبیدالله هم د ختم پروګرام درلود دویم مولوي صاحب حسن نږدې د موږ سره د هغوی پروګرام هم زلته ورنغلم ستاسو دا ملګري راغله الله دې ستاسو اخلاص قبول کړي موږ دلته راغو د پاره دی چې ثواب حاصل کو نور څه مطلب نه لرو مسلې اسم زمونږ زده دي موږ د دې بیان ته ضرورت نه لرو ضرورت صرف ثواب ته لرو او تاسو غم را سره دی چې اله العالمین تاسو د هدایت په لاره په نیغه لار د قرآن باندې روان کی او الله د ټولو نه راضي شي پروردگار عالم دی ستاسو دا ختم شریف الله قبول کی او په هر حرف باندې دی چې کومه وعده د لسو نیکیو شوې تاسو ته نصیب کی تاسو بختور خلک استئ د الله خبرې مو واورېدلې د خدای خبرو مې په دې پاک کور کې واورېدې او رب کریم دی ستاسو د عالم امام دی پیشوا ته دې الله ډېر خیرونه ورکي صالح انسان دی تاسو دین خدمت کې تاسو د علماو ته خدمت کوئ